انارکلي هنریار خاین او غلو وکیلانو ته کلکه څپېړه ورکړه. انارکلي هنریار تازه څه وویل، احساس یې څنګه د ستایلو دی؟ همدلته یې راسره په ویډیو کې لیدلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. کور او جایداد نه لرم خو د ناروغانو درملنې ته رادانګم. په مشرانو جرګه کې د افغان اهل هنودو لږکیو استازی انارکلي هنریار وایي چې د کرونا پر وړاندې مبارزه کې بیرته خپل مسلک ډاکټرۍ ته راګرځي. ډاکټر انارکلي هنریار وایي، زه ځمکې او جایدادونه نه لرم خو کولی شم د کرونا وبا پر وړاندې بیرته خپل مسلک ډاکټرۍ ته راوګرځم او خپلو دردېدلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه شم. نوموړي زیاتوي چې خپل شخصي کور هم نه لري او په کرایه کور کې اوسېږي. کنه په وینا یې خپل کور به یې د کرونا وبا ناروغانو ته ځانګړی کړی و. سږ لږکي په افغانستان کې یوه بې پرې او په هېواد مینه قبیله ده چې ښایي تر بل هر وړوکي قبیلې او قوم یې د هېواد رواني بدمرغیو ته زیاته قرباني ورکړې وي. خو سره له دې ټولو بدمرغیو بیا هم د هېواد لپاره د دوی مینه نه کمیږي. تېره میاشت د اهل هنودو په یوه عبادت ځای د رمسال باندې برید وشو چې تر 25 زیات کسان پکې ووژل شو. په وژل شویو کسانو واړه او معصوم ماشومان او ښځې هم شاملې وې. تر هغې 2 کاله مخکې هم په ننګرهار کې د یوه ځانګړي برید د ګڼ شمېر سیکانو ژوند اخیستی و. خو دغه په هېواد مینو سیکانو په بیا همدا نارې وهلې چې موږ هېواد د سرتېرو زیات نه یو او وایي چې د خپل هېواد لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. د رنجیت سنګ په نوم یو سیک تېره میاشت د دوی په د رمسال له برید وروسته پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو، تر څو چې یو افغان وي تل به دا افغانستان وي. نن یې 25 اهل هنود راته په حق ورسول. موږ تر هغه سرتېرو زیات نه یو چې فراه او هغه بله ورځ شهیدان شول. موږ له هیڅ افغان نه برتر نه یو، خو دا هیبتي ځناور به په شریکه ختموو، هم زیاتې او قربانۍ ورکوو. خارجي ملکونه موږ ته د تابعیت درخواستونه کوي، خو موږ دا وطن په هیڅ صورت نه پرېږدو. د سیکانو دغه هېوادنۍ مینې او حماسوي خبرو د ډېرو هېوادوالو له سترګو اوښکې وبهولې. انارکلي هنریار خبریال ویبپاڼې ته وویل چې نوموړي په کابل یا کوم بل ولایت کې جایداد نه لري. کنه په خبره یې اوس به یې د کوویډ-19 ناروغانو د خدمت لپاره ځانګړې کړې وي. نوموړی همداراز زیاته کړه چې خپله په یوه کرایي کور کې اوسېږي، نو ځکه خو غواړي خپلو هېوادوالو ته د چوپړدین له ډاکټرانو سره اوږه په اوږه د کرونا د ناروغانو عملي خدمت کې ادا کړي. په داسې حال کې چې د مشرانو جرګې او پارلمان بل هر غړی د لوی اپارتمانونو او سترو پانګو خاوندان دي، خو نوموړي لا هم په کرایي کور کې شپې سبا کوي او د هېوادوالو لپاره صاف نیت لري چې د ناروغانو لپاره بیرته خپل طبي مسلک ته راګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا له امله د هېواد له لویو ښارونو او ولایتونو کې د کرنټین له امله ګڼ شمېر خلک له بېوزلۍ او فقر سره مخ دي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.